اریوب ځاځی د پکتیا ولایت په ختیځ برخه کې پرته سیمه ده. دا سیمه د خیبر پښتونخوا کرم ایجنسي سره نږدې د اریوب ځاځیو اوسیدونکي اکثره د ځاځیو قوم پورې اړه لري چې یوه پښتنه قبیله ده. دا خلک میلمه پاله، زړور او د خپلې خاورې سره مینه لري. د اریوب ځاځیو طبیعت ډیر ښکلی او د غرونو ترمنځ پروت ده. ځینې خلک یې دا سیمه د پکتیا زړه بولي. کله چې زه اریوب ځاځیو ته روان وم، زړه مې له خوشحالي ډک و. غرونه، ښکلا، د شنو چمنو نرمش او د خلکو میلمه پالنه مې سترګو ته وړاله وه. خو کله چې ورځ پای ته ورسېده، ما پرېکړه وکړه چې شپه به د اریوب په ښایسته چمنو کې تېره کړم، چې د سهار په رڼا خپل سفر ته ادامه ورکړم. خو سهار چې راپورته سوم، زما خوبونه د نړۍ یوه دردناکې پیښې له کبله ټوټه ټوټه شو. د موټرسایکل چلولو سره داسې ولوېدم چې نور پوه نه سوم، او بیا مې خپل ځان د موټر په وسیله کابل ته انتقال کو. دې پیښې زما ټولې هیلې ماتې کړې، خو زه اوس هم هیله لرم چې بیرته راستنېږم. حجره به وي، یاران به وي، خو زه به پکې نه وم. سمسور به دا تمام افغانستان وي لکه ته. نو زما لوپټه نه وي شوه، نو ستا څادر تورابه. څوک با ته لاجوابه دي، څوک تا ته لاجوابه. السلام علیکم کتونکو، ښه راغلاست. موږ یو خوندور ویلاګ ته تازه له لوګره وځو. پکتیا ته دغه داخل سو. آیا آنکه عملکرد زشتش در نظرش زیبا جلوه‌گر می شود، آنچنان که آن را عملی نیک و شایسته می داند، همانند کسی است که عمل صالح دارد؟ خداوند هر کس را صلاح بداند در گمراهی می گذارد و هر که را صلاح بداند به راه نجات هدایت می کند. پکتیا ته ښه راغلاست. راورسېدلو نو پکتیا هم ډېر خوندور بازار لري، ډېر ښایسته ولایت ده. دغه ګولایي چې تاسې وینئ، مرکز ته راورسېدو. دغه یو سړک تللی ده خوست، او دغه تللی ده پکتیا ته. نو موږ په خیره ځو پکتیا اریوب ځاځیو ته. پکتیا ته چې تاسې ځئ، نو څه نه څه بیا سړک خام وي، بیا پوخ وي، نو سړک یې ډېر جالبه ده. نو تاسې کولی سئ چې همزمان په مختلفو حالاتو سره مخامخ سئ. کتونکو، له څه ناڅه سفر وروسته اصلي منظرې شروع سوې. نو پکتیا خو ماشاءالله تاسې خبر یاستئ، د افغانستان ویاړلی ښایسته ولایت ده، ښایسته خوندور خلک یې دي. څنګه سو حاجي، جوړ سو؟ کتونکو، آخر کار راورسېدم ځاځي اریوب ته. ځانو مونږ دنیا ته نه یو راغلي، دنیا کې آخرت جوړولو ته راغلي. خدای ته وګورئ چې خدای ته رجوع شئ. ښځې کنټرول کوي، بچي کنټرول کوي، ځان کنټرول کوي، کینی تباه کېږئ، غرق بشئ. ما له هېڅ په لاس نه راځي. و الحمدلله چې د خولې د حق وینا توفیق خدای را کړی دی. دا مې 50 کاله وکړه، او که د خدای دپاره مې کړي نو هغه نه اجر غواړم، او که دنیا دپاره مې کړي هغه نه جهنم غواړم.
او که خدای نه مې کړي نو د هغې نه اجر غواړم. دوستانو ځاځي بابا ته راورسېدلو. ماشاءالله دوستانو وریځو ته وګورئ څومره جالبه څومره خوندور. نو اریوب نن به یې داسې ایکسپلور کړو چې بیا حد نه لري. ماشاءالله هلکانو ځان وساتئ. دوستانو لاره خرابه ده. सब वीडियो आरसी और के का सामने और hola mamá hola ¿cómo le? د انسان باور کمزوري ده کني د الله تعالی هر وعده رښتینی ده. که ته د خیالونو او فکرونو قید کې تا لپاره هر رنګه ازادي بیکاره ده. مایده مایده باران هم ده نو وریځې دي. الله تعالی دې خیر کړي چې تاسو ته خاص افغانستان د بلال خان افغانستان د لارې تاسې دا ښایسته وطن وینئ را سره.
سروې پرخه ماشاءالله داسې یو خوندور ځای تازه را رسېدلی یو نو تاسې باندې یو خاص ځای وینو ملتیا وکړو ورسره وخت هم کم ده فکس 6:30 بجې دي نو انشاءالله خپل زحمت باسو الو ګراري د تاسو هلته شئ ځاځي میدان کې یم اوس دلې یم او د روډ ګرد دوستانو په ورکته کېږو نو زو ځاځي میدان ته ځو چمنو ته ځو یا الله یا الله په دې خوندور ځای کې چې پاخه سړکونه تیر سي نو بیا به ځان ته خوند کړي اوس هم خاص دي خامې لارې هم خاص دي ماشاءالله څه یو خوندور ځای لرو څه یو ښایسته وطن لرو نو الله تعالی دې خوشحالیانی کی پیدا کی یا الله یا الله څه یو نیچر ده دوستانو ماشاءالله حد په تمام ده کرا کرا مازدیګری ده دوستانو تازه را ورسېدلو تازه ښایسته ځای ته تازه را ورسېدلو ماشاءالله څه یو خوندوره منظره کاش تاسې هم د وجیانو ته راسئ ماشاءالله په نظرینو کې وطنه ماشاءالله کتونکو نو دا مهال دلته راورسېدل سپینې شګې ته راورسېدل
ماشاءالله شپه سوه دوستانو خلک راغلی دي په میله خوندور بانډار جوړ ده دوستانو دغه ورور ده نو شپه سوه کیسې به انشاءالله سهار ته یې د موږ تاسې کتونکو سهار سو لرې که پردې مردې سته کوه چیرې مو شپه وه دیګه څه خطرناک باران و نو دلته یو دغه ورور د سترګې بیخي بې خوبه ده په دغه ښایسته جي کې مو شپه وه نو دا سهار منظرې دې راسره کوي دلته مو شپه وه دوستانو الله تعالی دې ماته شفا راکړي نو د موږ سفر تر دې جې پورې قسمت و همدلته پای مومي که تاسې د پکتیا اریوب ځاځیو ویډیوګانې غواړئ زه مخکې دلته راغلی وم جوړې کړې مې دي کم نه یې لیدلې ویې ګورئ نو اوس مې په لوی جل جلاله په مهربانه خدای باندې سپارم که ورور ته خدای شفا ورکړه نو د تاسې درانو چوپړ کې حاضرېږي خدای په امان کسانی که به خاطر رضایت روی پروردگارشان در برابر سختی ها صبر می کنند و نماز به پا می دارند و از آنچه روزیشان کردیم چه در نهان و چه در آشکار انفاق می کنند و تلاش می کنند تا با نیکی کردن بدیها را از بین ببرند بدون شک زندگی جاودان از آن آنهاست.